د مشرانو جرګې ټلویزیون درنو لیدونکو سلام او وخت مو په خیر. تاسو رابولم د دې مهال مهمو او وروستیو خبرونو ته. که څه هم په نورو هیوادونو کې د بین الافغاني ناستو د جوړېدو خبرونه ورکړل شوي، خو اوس تازه یوې باوري سرچینې بي بي سي ته ویلي داسې هڅې روانې دي چې یو شمېر نورو هیوادونو کې هم افغان طالبانو ته دفترونه پرانیستل شي او په دې توګه د سولې خبرې د قطر له انحصاره وایستل شي. سرچینه زیاته کړې اندونیزیا، برونای او ازبکستان په خپلو خاورو کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو وړاندیز کړی دی. د سرچینې په وینا چې دغه خبرې تر اوسه یوازې د بحثونو په کچه دي. دغه سرچینه دا هم وایي چې لومړنۍ بین الافغاني ناسته به قطر کې کیږي او تمه ده دویمه به د ازبکستان په سمرقند ښار کې چې اسلامي ارزښت هم لري ترسره شي. ټاکل شوې وه چې په روانه میلادي میاشت کې د افغان سیاسونو او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو دغه غونډه لغوه شوه. افغان حکومت یې پړه پر قطر اچوي، خو طالبان وایي افغان حکومت دغه غونډه لغوه کړه او هڅه کوي د سولې روان فعالیتونه تخریب کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې په موخه یو بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې خلیزات به د روانې اپریل له 21 د راتلونکي می میاشتې تر 11 په سفر بوخت وي. خلیزات به په دې سفر کې افغانستان، هند، روسیه، قطر، پاکستان او بریتانیا ته لاړ شي. سرچینه زیاتوي چې نوموړی به په دې سفر کې د افغان سولې لپاره هڅه کوي او هدف به یې دا وي چې په دې برخه کې شته ستونزې له منځه او د افغانستان د کشال سیاسي حل پیدا کړي. په اعلامیه کې راځي چې خلیزات به په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسونو سره مشوره وکړي او دوی به وهڅوي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره کار وکړي او داسې یوه لار انتخاب کړي چې پایله یې سیاسي مفاهمه او مصالحه شي. د سرچینې په خبره په مسکو، لندن، اسلام آباد او نوې ډهلي کې به هم د هغه هڅه دا وي چې د افغانستان د سولې پروسې لپاره نړیوال حمایت راخپل کړي څو په دې توګه افغانستان له دایمي سولې برخمن شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې په دوحه کې به له طالبانو سره مذاکراتو ته ادامه ورکوي او هڅه به یې دا وي چې په امنیتي مسایلو هوکړې ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې بین الافغاني خبرو ته غاړه کیږدي. اجرایه رئیس عبدالله سولې ته د رسیدو لپاره د رهبرۍ شورا فعالیتونه مهم بولي. نوموړي چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د سولې یوه جامع رهبري شورا کولی شي د افغانستان جګړې او اوسني ستونزې د تل لپاره حل کړي او افغانان سولې ته ورسوي. افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره د سولې رهبري شورا جوړه کړې ده. عبدالله دغه راز زیاته کړه چې د مدیریت د نشتوالي له امله د قطر ناسته لغوه شوه. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پخلاینې عالی شورا د کارونو پر دوام ټینګار وکړ او ویې ویل چې د دې شورا موجودیت سولې ته د رسیدو په برخه کې مثبت تمامېدی شي چې په وینا یې کولی شي روانې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي. عبدالله د پخلاینې د ملي شورا د چارو په منسجمېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په اوسنیو شرایطو کې دا شورا سولې ته د رسیدو په برخه کې مرسته کوي. هنوز هم من باور به این دارم که موجودیت یک شورای رهبری مصالحه ما را میتونه که بسیار کمک کنه و امید واقع شود در این که کوشش ها هماهنگ شوند و ثابت شود به این که کدام طرف خواستار صلح است، تامین صلح است و کدام طرف هم ادامه جنگ آرزو داره. عبدالله وویل چې د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر په میدان وردګو ولایت کې د وړمې ورځې د برید له امله چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه بخښنه وغوښته، خو ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې به د ملکي تلفاتو مخنیوی کوي. ولایت میدان وردک تلفات ملکی داشتیم. دیروز قومندان ناتو جنرال میلر اظهار تأسف کرد و معذرت خواستن و اشتباه
تایید کردند که در اونجا یک اشتباهی صورت گرفته بود و اطمینان دادن از اقداماتی که برای جلوگیری از تلفات ملکی تا حد ممکن مقدور باشه اقدامات روی دست هات گرفتن. عبدالله وویل چې د مدیریت د نشتوالي له امله د قطر ناسته لغوه شوه. هغه زیاته کړه دا د سولې د تامین لپاره یو ښه فرصت و چې د مدیریت د نشتون په وجه له لاسه ووت. هغه وویل چې افغان حکومت د سولې په اړوند هر راز همکارۍ ته تیار دی او په ښه توګه د افغانانو استازیتوب کولی شي. با همه اینها بازم مردم افغانستان صدای خود بلند کردن با خواستار تامین صلح در کشور هستند و صلح یک ضرورت میدانند. متاسفانه به نسبت سوی مدیریتی که صورت گرفت یک زمینه‌ای که برای گفتگو و برای بحث در قطر ایجاد شده بود او زمینه بر هم خورد. بازم مردم افغانستان آمادگی را دارند که در وقتی که به ترتیب به مراتب بهتر زمینه بحث و گفتگو مساعد شود و نمایندگی خوب از دولت و مردم افغانستان صورت بگیره. نوموړي همداراز د حکومت له روان سیاسي حالت هم سر ورټکاوه او ویې ویل چې سیاسي حالاتو یې صحت او فکر ګډوډ کړی دی، خو بیا هم هیله لري چې افغانستان له کشمکشونو راووځي او دایمي ثبات ټینګ شي. بغلان کې ښځینه ژورنالستانو ته د جنسي ځورونې د مخنیوي سیمینار ورکړل شوی. بغلان کې ښځینه ژورنالستانو لپاره د جنسي ځورونې نه مخنیوي 3 ورځنی پیل شوی سیمینار پای ته رسېدلی. بغلانۍ ښځینه ژورنالستانو ټینګار کړی چې اړتیا شته د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د ښځینه ژورنالستانو لپاره ورته نور مهم سیمینارونه هم په لاره واچوي. بغلان کې د ښځینه ژورنالستانو د انجمن او شبکې مسؤلینو ویلي چې جنسي ځورونې او تاوتریخوالي د افغانستان په رسنیو کې د ښځینه ژورنالستانو سترې ستونزې دي او دوی د له منځه وړلو لپاره کار کوي. تقریبا به تعداد 24 نفر از قومی خبرنگار ترینینگ منع آزار و اذیت جنسی در محیط کاری را بر ازیا ترینینگ دادیم. این یک پدیده است که همگی را درگیر ساخته، به خصوص دختر خانم‌ها در این عرصه خیلی رنج میبرند و یگانه هدف از ایجاد این ترینینگ ورکشاپ 3 روزه همین بود که اینها اگر با چنین مشکلات برمیخورند چگونه بتوانند از خود دفاع بکنند در محیط کاری. شمالي کوریا نن د سه شنبې په ورځ تایید کړه چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون به ډیر ژر روسیې ته سفر وکړي. د شمالي کوریا خبري اژانس راپور ورکړی چې کیم ته د مسکو د سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې ده، خو اژانس یې دقیقه نیټه نه ده ښودلې. راپور زیاتوي چې کیم او پوتین به د دې سفر پر مهال خبرې وکړي. کرملین د پنجشنبې په ورځ پر خپله ویبپاڼه خبر ورکړ چې کیم به د روانې اپریل میاشتې په 2مه نیمایي کې مسکو ته سفر وکړي. د دې سفر خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا حکومت د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د کړکېچ د ختمولو لپاره له پیونګیانګ سره د یوې معاملې هڅه کوي. د ټرمپ او شمالي کوریا د مشر 2 مخکینۍ سرمشریزې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د سریلانکا پولیس وایي د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شویو شمیر 290 او د ټپیانو 500 ته رسېدلی دی. دغه چاودنې په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون په څو ښارونو کې شوي دي. په کولمبو او شاوخوا سیمو کې د دغو شویو چاودنو په تور تر اوسه 24 کسان نیول شوي دي. د افغانستان او امریکا په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو دغه پیښې غندلې دي. د دغه بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. درنو لیدونکو دا و د دې مهال وروستي او مهم خبرونه. تر بل خبري سرویس پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې.